د پاکستان د خزانه وزارت وایي دغه هیواد اقتصاد خای نور هم خراب شي. د کاغبل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښه چارې د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه را سره اوسئ. په داسې حال کې چې د پاکستان د وزیر اعظم پر ضد حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک د هیواد سیاسي فضا ګرمه کړې، د خزانه وزارت د هیواد د اقتصاد حالت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د مارچ پر 28مه د همدې میاشتې لپاره په خپل راپور کې ویلي چې د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې رامنځته شوي سیاسي کړکېچ به د نورو مسلو ترڅنګ د وړې کچې د اقتصاد پرمختګ هڅې هم زیانمنې کړي. دا چې د پاکستان روان سیاسي حالت دغه هیواد د اقتصاد کومې برخې زیاتې زیانمنې کړي او په نتیجه کې د عام وګړو په مشکلاتو کې څنګه اضافه کېدای شي، د دې پوښتنو په جواب کې په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ اف اکانومیک ډیولپمنٹ په یو څېړنکار ډاکټر محمد ناصر مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې د سیاسي جلسو او لاریونونو روانه لړۍ به په ګرانۍ کې د لا زیاتوالي لامل شي. د نوموړي په وینا په یو هیواد کې د سیاسي نظام غیر مستحکم کېدل کاروباریان له پانګې اچونې راګرځوي، د سرمایه کارۍ نشتوالی په پیداوار کې د کمۍ او بېروزګارۍ لامل کېږي. که څه هم د غیر یقیني سیاسي حالت اغیز نیغ په نیغه د روزمره استعمال شیانو په نرخونو نه وي، خو که د جلوسو او هړتالونو لړۍ اوږده شي نو پر ترانسپورټ څانګې د اغیز له امله ګراني هم سیوا کېدای شي. د پاکستان د خزانه وزارت په خپل میاشتني رپورټ کې دغه هیواد پر اقتصاد د اغیز لرونکو ځینو بهرنیو عوامل ذکر هم کړی دی چې پکې پر اوکراین د روسي یرغل او په نتیجه کې پر روسي د نړیوالو بندیزونو یادونه په خاصه توګه شوې ده. ډاکټر محمد ناصر همدې موضوع ته په اشاره په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان پر اوکراین د روسي یرغل له اغیزه نشي بچ کېدلی. دا جنگونه تر بل هر څه زیات پر نړیوال تجارت اثر انداز کیږي. پر اوکراین د روسي له حملې سره سم په نړۍ کې د تیلو نرخونه لوړ شول. پاکستان چون تیل واردونکی هیواد دی ځکه نو د دې هیواد د حکومت لپاره ګرانه ده چې د تیلو بیې پر ځای وساتي. ظاهره ده چې د تیلو له لوړېدو سره به د نورو توکو نرخونه هم پورته ځي. که د اوکراین او روسیې جنگ نور هم اوږد شي او که روس د تیل پیداوار کم کړي او سعودي عرب او قطر زیات نه کړي نو نرخونه به نور هم جګیږي. په داسې حال کې به په پاکستان کې د ګرانۍ مسله نور هم پیچلې کیږي. په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډي نیوز یو خبریال مهتاب حیدر چې اکثره پر اقتصادي موضوعاتو رپورټونه جوړوي له یاد صندوق سره د معاملاتو د نه حل اصلي لامل د پاکستان غیر یقیني سیاسي صورتحال یادوي. AMF د پاکستان سیاسي حالت له نږدې څاري. دا اداره ډاډمنه نه ده چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابېدو په صورت کې د دې هیواد له حکومت سره د کړي لوزنامې برخلیک به یې سوي. زما په فکر MF به د پاکستان د سیاسي کړکېچ تر ختمېدو وروسته د دې هیواد له حکومت سره خپلې خبرې مخته وړي. ګران لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه را سره وي مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.